شیخ الحدیث گران مولانا مطیع الله صحیبا الله درکړي مرتبه ډېرې اعلی صحیبا. مفتی صاحب محترم، یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یو څوک لمونځ کوي په هغه ځای کې عکسونه وي، لمونځ څنګه دی دلته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوروره چې یو سړی لمونځ کوي په دغه خونه کې عکسونه وي، دلته لمونځ مکروه دی. یو سړی چې لمونځ کوي مخامخ یې عکسونه وي دا مکروه دی، او که پر سر باندې عکسونه وي دا مکروه دی، که پر راسته طرف عکسونه پټوګان وي دا مکروه دی، او که پر چپه طرف باندې پټوګان و عکسونه وي دا مکروه دی، او که در پښو لاندې عکسونه وي دا مکروه نه دی. که پر سجدې پر برابر عکس و غټ عکس و دا مکروه دی چې معلومېدی عکس و، او که پر ولاړ و دا مکروه نه دی. فتاوای علمگیری اول جلد 101 صفحه والله اعلم.